دجال چې کله راکوش شي کنه دا به په ټوله ځمکه باندې ګرځي دجال، خو څلورو جوماتونو ته دجال نشي داخلېدلی. ښه په ټوله ځمکه به دجال وګرځي خو په څلورو جوماتونو ته به دجال نشي داخلېدلی. یو د مدینې منورې مسجد نبوي چې ورته وایي، یو مونځ چې پکې په 50,000 دی، او یو د مکې مکرمې مسجد حرام چې ورته وایي چې یو مونځ پکې په 1,00,000 دی، یو هغې ته دجال نشي داخلېدلی. یو مسجد اقصی، مسجد اقصی شام کې چې دی، بیت المقدس چې ورته وایي مسجد اقصی، او یو مسجد طور. دا څلور جماعتونه چې دی دې ته دا دجال منحوس پلید چې دی هغه د څلورو جماعتونو ته نشي داخلېدلی، او نور به دی په ټوله ځمکه کې دا دجال ګرځي او خلق به ګمراه کوي. خلقو ته به وایي رب دیمه رب دیمه، خلقو ته به وایي زه ستا رب یم. او چې کم مسلمانان یو کلک ایمان والی هغې به په تندي کې اینی کاف الف پارا دا به پې لیکي، دا به دوی ته ښکاري چې دا کافر دی. او داسې دا کمزوري ممزوري چې ده نو دا به پکې ټول ورسره ګمراه شي، ټول به ګمراه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د پیتنو ذکر کو نو وی غټه پیتنه چې ده په پیتنو کې هغه د دجال ده. د دې نه پناه غواړئ، د دې نه پناه غواړئ چې الله موږ د ټولو فتنو نه پناه غواړو، خصوصا د فتنې د دجال. ډېر مسلمانان به پکې ګمراه شي او د دنیا نه به بې ایمانه تیر شي. سبحان الذي پاک دے هغه ذات اسرا بعبده چې بوی وستو خپل بندا لیلا من المسجد الحرام شپه پشپه د مسجد حرام نه بو وستو الی المسجد الاقصى مسجد اقصا ته بیت المقدس ته بو وست. نو دا سفر په بوراق شوی دی. الذي اغب مسجد اقصا بارکنا حوله چې برکت اخودلې دی مونږه حوله غیر چاپیره د دینه غیر چاپیره مونږ ډیر برکت اخود. هغه برکت سره ډیر انبیاء کرام د پندي، او بل برکت دام دی چې الته نهرونه دي، باغونه دي، چینی دي، نو دواړه برکتونه دي. ښه انبیام د پندي ډیره مبارک ازمکه شوله، او باغات تی پکې او چینی دی پکې، نو دام برکت. لنوریهو مونږ نبی علیہ السلام بو وستو د څه دپاره چې اخیو دته من آیاتنا د خپلو نښو د قدرتنا د هغې ورته څه نمونې اخیو. لکه دا څومره لویه نمونه ده، په یوه شپه کې دا دومره لوی سفر کوي.